رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. گلی خوشبوئی در حمام روزی رسید از دست محبوبی بدستمام. بدو گفتم که مشقی یا عبیری که از بوی دلاویزی تو مستمام. بگفتا من گلی ناچیز بود ما لیکن یک مدتی با گل نشستم. جمال هم نشین در من اثر کرده ولیکن من همان خاکم که هستم. ان الله ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. درود شریف. وصلي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل الملائكة منهم المقربون وعلى عباد الله الصالحين. زما قابل قدر معزز سامعین و حضرات رونو، نانے بیان او داغی خلاصہ بیان ضم الکبر و فضیلت التواضع دا چی کبر سشد و داغی ضم او دا تواضع تعریف سشد و داغی صفت او فضیلت دا دی بیان دننی بیان خلاصت. او بعضی کارونا چه دا الہ العالمین پنیز باندے سبب دا مقت دی او الہ پی دیر پا غضب باندے کیگی نو یو دا آغین فحشی دا زنا دا لا تقرب الزنا انہو کانا فاحشتا ومقتا وساء سبیلا. الہ العالمین دی باندے دیر زر پا غضب کیگی او بلا آغا سیز چی دا الہ العالمین غضب ور باندے دیر زر رازی آغا بلتا عمل کول پنیکیو باندے دی او خپل عمل نکول. یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ. مقتا دا الہ پنیز دا غضب سبب جوڑیگی ان تقولوا ما لا تفعلون. دریم چې د الہ العالمین په نسبان دی دا جلت او زر غضب راولي هغه د مخلوق سره صفت د کبر او د لویۍ. نو کبر حقیقت کې او شریعت کې
حسد او د حسد د وجنا حق نه قبلولو ته ویلی شي. دا خطرناک کبر دی او دا ډیرو خلکو کې شته دی خو کبر ورته نه وایي. بیا هغه کبر چې هغه خاصه او شیوه د مستکبرینو ده هغه کبر دی مع الله و رسوله د اله العالمین او د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سره لوی کول. داغه لوی بیا مقصد دا دی چې کله انسان ته د خداوند کریم یو قانون ملو شي او د محمد مصطفی قانون ملو شي، دا د بل چا قانون د اله العالمین په قانون مخکې وګڼي. دا د باری تعالی سره لوی وکړو کبر یو. د وخت یو بادشاہ چې تا ته قانون جوړی ته د هغې قانون خلاف کې خو تا کبر وکړو، تا پر بادشاہ ځان لوی وګڼو. د اله العالمین او د محمد مصطفی فرمان چې راشي نو دا اسلام د استسلام نه اخیستلی شوی دی. استسلام انقیاد ته ویلی شي، اطاعت او تابعدارۍ ته ویلی شي. چې څوک ځان ته مسلمان وایي نو معنا به دا وي چې د اله العالمین او د محمد مصطفی د خوا نه ما ته کوم څیز راځي بس زما به هغې ته سر ټیټ وي او زه به هغه منم. لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قسم بالله دا خلق به د ایمان په دایره کې تر هغې رادننه کېږي نه تر څو چې یا رسول الله د اختلاف په صورت کې فیصلې ستا ونه مني. نو دا رسول الله مبارک قانون به بار چا مقدم ګڼي، په عقل به مقدم ګڼي. چا چې عقل په شریعت د محمد مصطفی مقدم که دا لوی فرعونان او متکبرین چې من جمله د هغې نه معتزله دي چې هغې عقل په نقل مقدم ګڼل. په دې مثالونه ما ډېر درکړي چې هغې عذاب قبر نه مني وی اگر که احادیثو کې شته خو زموږ عقل یې نه مني. هغوی پل صراط نه مني، هغوی ټول د اعمالو ورځ د قیامت کې نه مني، رؤیت د باری تعالی نه مني. داسې ډېر څیزونه دي چې هغوی ته انکار. کرامت د اولیاو نه مني، ولې وی د عقل نه مني. نو هغوی عقل په شریعت مقدم کړی دی. چا چې عقل په شریعت مقدم که دا لوی متکبر دی او ده د خپل عقل د محمد مصطفی په عقل باندې مخکې وګاڼو. نو عقل به د نقل سره ټکراو نه لري، چې لرلو یې نو عقل ته به لته ورکړي او نقل او شریعت به قبلوي. که دې نه قبلولو نو دا لوی کبر. دا شان د بادشاه وخت قانون چې کله د محمد مصطفی د قانون مخالف راځي نو بیا به دا قانون پرېږدي. که چا دې پسې رفتار وکړو دا قانون یې مقدم که نو دا هم لوی متکبر. اوس دنیا کې د شریعت قانون په یو ملک کې نشته او خلکو دا نور قانونونه مخکې کړي دي. دا انتهایی کبر دی، دا لوی کبر دی. د اوټ په ټیم کې د غږ په ټیم کې به ته قانون د اله العالمین غواړي. که هغه وخت کې د قانون انګریزي وغوښته نو دا لوی فرعونیت او کبر ته وکړه. نو کبر چې کوم دی لوی دا دی چې باری تعالی او د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د قانون مقابله وکړي شي. او یا یو انسان ته سپک وکتلی شي، د هغې آثار په اندامونو باندې وي، اثر یې په اندام باندې نخرهباز مزل وي. د نخرې دا مزل د باری تعالی نه خوښېږي. حضرت لقمان علی نبینا و علیه الصلاة والسلام چې خلق ورته حکیم په معنا د ډاکټر سره وایي، خو دغه معنا نه وه. لقمان حکیم دا د حکمت خاوند او حکمت په شریعت کې طب او ډاکټرۍ ته نه وایي. حکمت زمونږ د شریعت په اصطلاح باندې هغه چاته حکیم ویلی شي
چې هغه د ظاهر د شریعت او د باطن د شریعت جامعي، هم ظاهري شریعت لري هم باطني شریعت لري. نو حکیم هغه چاته وي چې هغه خبرې د حکمت نه ډکې وي، باطني کمال نه ډکې وي. حضرت لقمان حکیم خاوند د حکمت هغه خپل زوی ته نصیحتونو کې ډېرې خبرې کړې وي. نو یوه خبرې دا کړې وه چې لا تمشي فی الارض مرحا، ته به په ځمکه کې د متکبرینو مزل نه کوې، د نخرې مزل به نه کوې، د نخرهبازو. دا نوجوانان هلکان چې نوې جوړه واچوي، دا بعضې تاسو به ورته خیل کوئ، کله به کالر جوړوي، کله به پیکې جوړوي، د کور نه چې روزي نو 1 ګنټه به یې په شیشه تېره کړې وي. محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د دې کبر ډېر سخت مخالف دی. دا زلفې پرې خودل مسنون ښه عمل دی، لیکن رسول الله مبارک یو صحابي ته نصیحت کوي او ورته فرمایي چې ته داسې سړی مه جوړېږه چې روزانه سر ګمنځی، دا روزانه به سر نه ګمنځی. نو علما لیکي چې رسول الله مبارک خو ګمن ساتله، هغه به آینه ساتله، هغه به د رنجو کڅوړه ساتله. یو خواته نبی علیہ السلام خپل ګمن ساتي، آینه ساتي، سر خپل ګمنځي، بل اړخ ته بل صحابي ته وایي چې ته به روزانه سر نه ګمنځې. نو بیا څه معنا شوه؟ نو تطبیق دا کوي چې د سر ګمنځول د تزیین دپاره چې یاره زه ښه ښکاره شمه، دا د کبر علامه ده، دا د کبر او نشي علامه ده. او سر ګمنځول د دې دپاره چې دا زلف مسنون دی او د رسول الله مبارک او سنت پوره کوم، دا بله معنا لري. یو سړی دی چې هغه سهار ماښام بل کار نشته سوا د سر ګمنځولو نه، نو دا د متکبرینو علامت شو، دغه ممنوع شو، شریعت د هغې مخالفت وکړ. ان الله لا يحب كل مختال فخور، اله العالمین مختال نه خوښوي، بدي شي مختال، فخور کبرجن. مختال چاته وي؟ هغه چې په مزل د ده کې د کبر انداز وي، اله دغه خلک نه خوښي. نو بیا د دې کبر متعلق د عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنهما روایت دی، حدیث مرفوع پیش کړي: لا يدخل الجنة من كان قلبه في قلبه مثقال ذرة من كبر. جنت ته بدن نه نشي هغه سړی د چا په زړه کې چې د یو ذرې عمره کبر پروت وي، ذرې عمره کبر پروت. خوارج او معتزله د دې حدیث دا معنا کوي چې کبر ګناه کبیره ده او ګناه کبیره چا وکړه کافر شو، نو لہذا جنت ته نشي تللی، ایمان نه وته. معتزله اهل السنه والجماعه معنا دا کوي لا يدخل الجنه مع السابقين الاولين. دا چا په زړه کې چې ذره د کبر وي، دی به جنت ته د اولو خلکو سره کلم لاړ نشي، لاړ به شي خو په جهنم کې به یو ځل سزا ومومي، او چې ایمان یې تېر کړي وروسته به دی جنت ته ځي. نو هغې قید دا لګي لا يدخل الجنة مع السابقین الاولین، د اولو د پاکانو نیکانو سره ډایرکټ جنت ته نشي تللی. او اله العالمین چې د خپلو خاصو عبادو د اولیاء الرحمن صفتونه بیانوي، نو په هغې کې ډېر صفات دي. نو یو صفت دا دی: وعباد الرحمن یمشي علی الارض هونا. عباد الرحمن د خدای تعالی خصوصي بندگان چې دي، یمشي علی الارض په ځمکه مزل کوي، خو هونا ډېر په عاجزۍ او سکینت او دلارامۍ او سکون سره. د ده دا مزل د متکبرینو نه وي، بلکې دا هغه چا خلکو وي چې د عاجزۍ مزل، د متواضع انسان دا لاسونه م ټیټ، دا سر م ښکته، ځمکې ته ګوري، په عاجزۍ باندې روان. فرعونیت والا او کبر والا انسان به بره ګوري، د نخرې مزل به کوي. نو عباد الرحمن یمشي علی الارض هونا. حضرت لقمان حکیم علی نبینا علیه السلام بچی ته څه وایي؟ لا تمشي فی الارض مرحا، په ځمکه باندې ګورې د کبرجنو د نخرهبازو مزل مه کوه. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. که ته ډېر هم غټ شي دا ځمکه سیرولی نه شي، او نه ته که ډېر هم غټ شي نو نه شي رسېدی په اوږدوالي کې غر ته. مثال کې ورته پیش کوي چې ستا نه یو ډېر لوی مخلوق غر دی، څومره غټ دی، خدای تعالی څومره غټ پیدا کړی دی، خو عاجزۍ انداز یې څومره دی چې
چې غږی خیږي غږ کوي چې ته غږ نه کوي بلکې څه کوي جړا کوي جړا یې څه شی د هغه اوبه دي چې د دې نه روانې دي د دې کاڼي نه اوبه روانې دي د خالق د یارې نه چې الله ته داسې قرآن کریم کې آیت را لېږلی چې وقودها الناس والحجاره خشاک د جهنم انسانان دي او کاڼي دي هغه کاڼي وژړل انسان خبر هم نه دی چې زه یاد کړی ما وقودها الناس والحجاره کې اول ناس یادوي سړي او انسانان یادوي کاڼي رستو یادوي په کاڼو کې تقیدات هم ډېر دي کم کاڼی دی هر کاڼی دی وایي نه هغه کاڼي دي کم نه چې بوت جوړ شوی دی څوک عام کاڼي د ګرمایش دپاره یادوي او څوک وغیره خاص کاڼي چې هغه اور ګرموي هغه یادوي په عام کاڼو دومره وژړل چې هسې نه مونږ هغه کاڼي جوړ نه شو په کم چې جهنم ګرمولی شي مؤمن ته پې عذاب میلاوېږي ګناهګار ته پې عذاب میلاوېږي هغه مونږ جوړ نه شو نو عرض مې دا کړو چې کبر د خالق رب ذوالجلال دومره بدې شي چې حدیث قدسی کی فرمائی ابو هريره رضی اللہ عنہ راوی دے محبوب فرمائی الہ فرمائل العزت ازاری والکبریاء ردائی ومن ادرجنی فیہما یو روایت کی راضی عذبته بل روایت کی راضی مزقته کل ممزق دا عزت او عظمت زما لنگ دے خالق فرمائی او دا کبریاء لوی چې دا زما صادر دی او دې دواړو کې چې ما سره څوک راننوتل عذاب به ورکم او دویم روایت کې فرمایي چې مزقته کل ممزق ټوټه ټوټه به یې کم وبه یې شلوم سره نو دې دوه لباسونو کې خالق نه خوښوي چې څوک ورسره دننه شي او مؤمنانو ته یو څه ډلې وي هغې مرتدي شوي وي ایمان روړو بیا کافر شو د محبوب په زمانه کې د نورو مؤمنانو تسلی دپاره آیت راغی یا ایها الذین آمنوا د ایمان والاو مه خفه کېږئ چې یو څو کسان مرتد شو تاسو مه بې زړه کېږئ من یرتد منکم عن دینه تاسو کې چې څوک د دین نه واوښتل کفر ته لاړل فسوف یأتی الله بقوم یحبهم ویحبونه زر دے باری تعالیٰ با یو قوم راولی دا ایمان دائرے تا یحبهم چی باری تعالیٰ با داوی سر من لری ویحبونه وغا خلق با دا باری تعالیٰ سر من لری اذلت علی المؤمنین داغی صفت بدائی چی مومنان سر بڑیر عاجزی کئی دا مومن سر پا خبر و پانداز کی بڑیر توازوی اعزت علی الكافرین و دا کافر مقابلہ کے بڑیر غالب و پا غصہ و پا جلال کی وی محبوب نه تپوسو شو دا قوم څوک دی محبوب عجمو ته اشاره کوي یو ځل سلمان فارسی رضی الله عنه ته اشاره کوي چې دا د ایران خلک دي څوک عجم یادوي څوک یمن یادوي چې دا هغه ځایونو خلک رالل د ایمان په دایره کې رادنه شو چې ډېر متواضعین او د عاجزۍ خاوندان د دې کبر بالمقابل ښه صفت هغه د تواضع د عاجزۍ صوفی کرام دا عاجزی چې کم تعریف کئی نو سوایم که منگا و تاسی یوم باغی کراش صوفی عاجزی دیر سخت تعبیری چې عاجزی ستوئی فضیل بن عیاض رحمه اللہ دا عاجزی تعبیر دا کئی ان یخضع للحق وینقاد له باری تعالیٰ تا شریعت تا محمد مصطفیٰ تا دے سر ٹیٹ کی لیتا عاجزی ہوئی خو پا کمالی طریقہ سر ٹیٹول بچا کری وی چار فرمان دا محبوب پا زبان راغلی وی او دور تا سر ٹیٹ کری عملی کری وی فضیل بن عیاض رحمہ اللہ دویم تعریف دا عاجزی کئی اللہ ترى نفسك لنفسك قیمتا فمن رها لنفسه قیمتا فلیس له فی التواضع نصیب فضیل بن عیاض رحمہ اللہ دا تعجزی دویم تعبیر دا گئی اللہ ترى لنفسك قیمتا چتا تا دا خپل ځان بی قیمت اخکار شي خپل ځان سره چې ځان ته سوچ کې دا خپل ځان درته بی قیمت اخکار شي چې زما خو هیڅ قیمت نشته دی
کچا خپل ځان د پاره قیمت پیدا کړ چې یاره زه خو ښه مولا یم، زه خو ښه زاهد او شیخ یم، زه خو ښه سخي و مالدار یم، ځان لرې قیمت پیدا کړ. فلیس له فی التواضع نصیب. فضیل بن عیاض فرمایي د دې سړي په عاجزۍ کې لږه برخه هم نشته دی، دا د متکبرینو نشو. جنید بغدادي رحمه الله هغه تعبیر څه کوي؟ هغه وایي التواضع خفض الجناح ولین الجانب. هر چاته د خپلې څنګلې ټیټې وړل، د خپلې څنګلې ټیټې وړل، دا ښکلې تعبیر یې کړی دی، خو د عمل ګران دی. د ځان نه بره سړي ته هر څوک ټیټ څنګلې وړي، خو د ځان نه ټیټ او امزولي ته څوک ټیټه نه وایي. او حدیث مبارک کې راځي پهلوان دې ته نه ویلې کېږي چې په میدان کې خلک راسملوي، ویلوی پهلوان دا دی چې دی په خپل نفس باندې غالب وي، چې څه پې کوي یا پې کولی شي، دا وی غټ پهلوان. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د دومره جلال شان شوقت او عزت سره یو ځل په غنیمت کې مجاهدینو جوړې نیولې وې، قیمتي قیمتي جوړې دا راوړلې شوې، په صحابه کرامو یې تقسیم کړې. معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ ورته غریب ښکاره شه، نو هغه ته یې تېنه ډېره قیمتي جوړه ورکړه. هغه ډېر سخي انسان و، دا جوړه یې خرڅه کړه او په هغې باندې دومره قیمت وشو چې شپږ غلامان یې پرې واخیستل، او چې مازدیګر کېده نو شپږ واړه یې آزاد کړه بېرته. چا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته وویل چې معاذ بن جبل ته رضی الله تعالی عنہ تا په تمامو جوړو کې قیمتي جوړه ورکړه، هغه استعمال نه کړه، غلامان یې پرې واخیستل، خرڅ یې کړه او هغه یې آزاد کړل، په خپله فایده یې رانه وړه. عمر فاروق صاحب عزم وکړه که دا ځل غنیمت راشي نو بیا به دومره قیمتي څیز نه درکړو، تا ځان نه څه خیر صلاح جوړ کړی دی، مونږ تا ته درکړه چې ته استعمال کړي، په غریبه پیوندي جامه کې ګرځېږي چې دا جوړه ته واچې. نو ځان سره یې وویل چې دا ځل به ده ته قیمتي جوړه نه ورکوم. چې بیا غنیمتونه رالل، جوړه یې ورکړه، خو هغومره قیمتي یې ورنه کړه. معاذ بن جبل رضی الله عنه غصه شو، غصه په دې باندې شه چې په دې جهاد کې زمام شرکت دی. اول خو ټولو ته یو سان څیز پکار دی، که یو سان څیز نه وي خواصو ته ښه مال ورکې، نو زه د خواصو نه یم، د وخت قاضي یم، عالم یم، قیمتي ما ته پکار ده، تا نورو ته ښې جوړې ورکړې، ما ته دې کمزورې راکړه. نو ډېر په غصه عمر فاروق رضی الله عنه پسې را روان شو. چې را روان شو نو په غصه باندې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته قسم خوري، قد حلفت لاضربن راسک. وینن دومره غصه راغلي و یا امیر المؤمنین چې ځان سره مې قسم خوړلی و چې عمر فاروق به په دې سر یو څپېړه وامه. اوس عمر فاروق د وخت بادشاه معاذ بن جبل د ده په رعایت کې یو فرد انسان څومره سخته خبره ورته کوي. فقال عمر رضی الله تعالی عنہ راسی بین یدیک وقد يرفق الشاب بالشیخ. دا سر مبارک ورته داسې رانږدې کړه، وی زما سر ستا مخې ته دی، قسم دې پوره کړې او څپېړه مې ووهه. خو دومره سوال کومه چې ته ځوان یې او زه بوډا یم، او ځوان ته دا مناسب دي چې بوډاګانو باندې ډېر د نرمۍ سره وچلېږي. په څپېړه مې ووهه، خو ډېر سخت مې مه وهه. دا سوال درته کوم. دا د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ تواضع مونږ ته ښایي چې کم چې جنید بغدادي
تواضعی معنا وکړه چې تواضع دي ته وایي خفض الجناح ولین الجانب، چې سړی د خپل مسلمان رول په مقابل کې دا خپل څانګې او وزرې ټیټې وساتي. دا کنټرول ګران دی. ما وویل چې د ځان نه بره ته خو هر سړی ټیټه وایي، خو چې ځان نه ښکته څوک وي هغه ته ټیټه ووایي نو دا د کمال خبر. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته الہ العالمین ډېره بهترینه عاجزي ورکړې وه. مونږ او تاسو د بعضې علماو تاویلات دي نو هغه تاویلاتو څه نه څه ډاډه کړي وو. حدیث کې دا رالل چې لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، جنت ته نشي تللی د چا په زړه کې چې ذره کبر وي. نو علماو دا تاویل وکړه چې جنت ته اول نشي تللی رستو تللی شي. په دې ټکي مونږ زړور کړو چې بیا خو به لاړ شو، خو دا سوچ خو نه کوو چې دا بیا ځي دا جهنم 15 منټم جهنم دی که نه، هم ډېر سخت دی. خو صحابه کرام د لا يدخل الجنه نه به یېرېدل چې جنت ته نشي تللی، دا خو لانجه جوړه شوه. نو یوه ورځ چې بیت المقدس فتح کېده، حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه ورته راغی چې وایي کتل د ده د صدف په ځای د عمر فاروق په دې صدفونو کې د کیکر غنې استعمال وي، او د ده دا لمن مخکینی حصه چې وه په دې کې 11 پیوندونه پراته وو. خالد بن ولید خو یو سیاسي کمانډر و. یا امیر المؤمنین د بیت المقدس خلک ستا منتظر دي، ډېر مرعوب دي، تا نه یریږي. که تاسو په دې زړه اوښه او دا زوړ پټکې او دا شلېدلې جامو کې ورشئ، هسې نه زموږ سیاست خراب شي. که دې خوښه یې موږ به د شام یو ښایسته اس درکو، ښایسته جوړه به درکو، ښایسته پټکې، او ډېر په دهشت به ورشي. وایي ستاسو مرضي ده رایوړئ. کله چې جوړه بدله کړه، پټکې په سر که او د اوښې په ځای باندې په اس باندې سور شه، 3 قدمه چې دې اس واخیستل بس ودرېږئ. راوړئ ما ته خپل زوړ پټکې راوړئ، زما اوښه راولئ او ما ته خپله جوړه راوړئ. ولې یا امیر المؤمنین؟ وی دا جوړه مې چې واچوله او په دې اس چې سور شومه زما زړه کې کبر راغی، او ما د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي دي د چا زړه کې چې ذره کبري جنت ته نشي تللی، ما ته خپل زړه جوړه راوړئ. صحابه عمر فاروق دا اصلي رښتینی متواضعین. او یو روایت کې راځي کله چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د وخت خلیفه شو، یوه ورځ ده چې دا د اوبو دا مشق د څرمنې نه چې جوړ وي دا یې راډک کړی دی. عروه بن زبیر رضی الله تعالی عنہ چې دا د عایشې بیبي خوریی و، د بیبي اسماء رضی الله تعالی عنها زوی و، د عبدالله بن زبیر ورور و، د زبیر بن عوام زوی و. نو عروه بن زبیر وی رأیت عمر علی عاته قربة ما، امیر المؤمنین عمر فاروق می ولید چې په دې اوږه باندې د مشقو د اوبو یو مشق خیره. فقلت یا امیر المؤمنین لا ينبغي لك هذا، ما ورته یا امیر المؤمنین تا سره دا کار خوند نه کوي. د وخت بادشاه او امیري که عام خلک راشي تا نه یریږي، سیاست پرې ټول خراب شي. امیر المؤمنین ورته عرض کوي وی زما خادمان شته دی، ما کره اوبه راوړي، څنګه چې زه خادم نه لرم. فوجدا واتانی الوفود سامعین مطیعین فدخلت نفسی نخوا. نن د څلورو کلو یو ډلې وفد راغلی و، بادشاهانو وفدونه را لېږلي وو. ما چې کله خبرې کولې هغوی سرونه ټیټ کړي و، ټولو ما ته غوږ ایښی و، ډېر تابعدار و. وی زما د دې خبرو او د هغوی د تابعدارۍ نه زما دې زړه ته د کبر یو نمونه راښکاره شوه چې هو دومره خلک دې تابعدار دي. فاردت ان اکسرها، دې نفس ته مې وویل چې نن دې نه پرېږدم، نن به ستا د ښکرې ماتومه. نو لاړم د اوبو مشک مې پر اوږه کړه چې د مدینې منورې دا خلک مې ټول وګوري. صحابه کرام د نفس د علاج کو، خو د قلب او د نفس علاج کې موږ هېڅ کوشش نه کوو. او هغه قیمتي سرمایې چې
زمونږ هغه دنیا پېښه کېږي هغه دا سترګې نه دي، هغه دا لاسونه نه دي، اگر که دا کومک د هغې سره کوي خدا نه دي. دا قلب او دا روح دا مونږ ته دې دپاره راکړل چې مونږ ته هغه دنیا پې باندې ښایسته شي او دا د ګناه سره بیماریږي او د دې علاجونه دي او د دې د علاج ډاکټران دي، د هغې سره تعلق پکار. قلب چې کوم دی د ګناه سره خیرن شي، تور شي. لکل شیء ثقل و ثقل القلب ذکر الله. د هر شي دپاره اله د صفایه شته دی، د زړه د صفایه اله د اله العالمین ذکر دی. لنفسک علیک حق راځي، ستا نفس په تا باندې حق لري. دا اوبه څښل، دا روټۍ خوړل خو اسراف نه کول، دا د نفس حق دی. که یو سړی نه ورکوي ظلم کوي د نفس سره، دی ګنهګار دی. روژه ونیسه او ماښام کې روژه ماته و شیخي کوه، زه یې ماخوستن ناوخته ماتوم، ته ګنهګار یې، ثواب دې نه کېږي. تا ظلم وکړه د نفس سره، په دې نفس حق دې پیمال کړه. ګوره نو چې هر کله نفس دپاره خوراک اوبه وڅښل دي، دغه اوبه وڅښل چې کوم دی او روټۍ خوړل، دا مونږ ته پکار دي چې دې نفس ته یې ورکړو. نو دا شان زمونږ روح چې کوم دی هغه هم څه خوراک لري، زمونږ زړه چې کوم دی هغه څه غذا لري. زمونږ د زړه غذا ذکر الله تعالی، د زړه غذا چې کوم دی د اله العالمین ذکر دی. چې څوک دې زړه ته ذکر نه ورکوي، داسې مثال دی لکه سړی چې نفس ته خوراک نه ورکوي. هغه چې ظلم دی نو دا هم ظلم. نو جنید رحمت الله علیه تواضع معنا دا وکړه چې خفض الجناح ولین الجانب. بایزید بستامی رحمت الله علیه دا ډېر لوی ولی تیر شوی دی، ډېر د پخوانۍ زمانې څه د پاسه 200 سنه کې پیدایش شو، څه کم 300 کې وفات دی. د ډېر اولینو اولیاو نه دی. او بایزید بستامی رحمت الله علیه اوس یو واقعه مې د ده مطالعه کړه. دی وی حج ته لاړم، بیت الله شریف نه طواف کوم، وی داسې د بیت شریف د خوا نه غیبانه آواز را باندې وشو. وی ما دعا کول او ډېرې زارۍ مې کولې، چاپلوسي مې باري تعالی ته کول. وی هاتف نه آواز را باندې وشو چې بایزید دا کومه دعا دې شروع کړې چې زر کرتې وکړي او چې زر کرتې دا حج وکړم قبلو مینا. بایزید حیران شو، بستامی رحمت الله علیه وی ما آواز ورکړه چې یا ربی لماذا، ولی؟ اولیاء خدای تعالی ناز لري. هاتف نه آواز من عند الله تعالی د باندې آواز کیږي په واسطو باندې. نو ورته وایي چې لماذا یا ربی، ولی زما عبادت ولی نه قبلې؟ آواز ورته راځي لأنک ترى عملک ولا ترى من یستعملک. ته د خپل عمل ته دی ګوري چې دعا ده او حج دی او منځ دی، او هغه ذات ته دی بالکل سوچ نه دی چا چې په دې عمل ته راوستی. دې کې دې کلم سوچونه که چې یو سړی زنا ته روان دی او ته د زنا په ځای منځ ته را روانې، نو دا خو هم ته چا دې کار ته جوړ کړی که نه؟ هغه ذات ولې شکریه نه ادا کوي چې چا دې عمل ته جوړ کړی؟ او دی هم ولی دی، ناز لري، بزرگ دی. دی وی یا الله زما دې ستا په عزت او جلال قسم وي چې د دې حرم نه به لاړ نه شمه تر څو چې راته پته نه یې لګېدلي چې ته مانه راضي شوې. دلته به درته طوافونه کوم خو ما به پوهیه چې راضي که راضي نه یې. آواز ورته کېږي په دې یوه خبره باندې اله العالمین تېنه راضي، خو مخکې دې راضي شو. آواز ورته راځي وی که دا تمام عالم او دی وویل چې یا الله که را ناراضي نه شوې او زما دا عبادت دې قبول نه که، زما ستا په منځ کې چې د مینې کم تار دی نو کټ به یې کم در سره. نو آواز ورته راغی چې بایزید دا تمام عالم که خبر شو چې ستا په زړه کې څومره مینه پرته ده زما سره،
نو ستا د دې مینې ارمان به وکړي چې کاش دا مینه موږ سره وی. بایزید ورته جواب کې وی چې یا الله تا چې ما سره کوم احسان کړی دی، که دا عالم خبر شو چې څومره احسان دی را سره کړی دی، نو یا الله نو هغوی به وایي چې الله ټول احسان دی د بایزید سره کړی دی، موږ ستا عبادت نه کوو. دا ورڅخه شکرانې انداز دی. مباحثه د اله العالمین سره کوي. آواز ورته د هاتف نه راځي: ای بایزید البستامي لا تقول ولا نقول وانت عندنا مقبول. بایزید غلی شه، موږ هم نور څه نه وایو، ته هم څه مه وایه، خو ته زمونږ په نزد باندې د مقبولو اولیاو نه یې. دا آواز ورته وشو په شوق سبحان الله ووایي. د بایزید واقعات او حالات زیات دي. دغه بایزید بستامي رحمت الله علیه د عاجزۍ تعریف کوي: وَأَلَّا يَرَى لِنَفْسِهِ مَقَامًا وَلَا حَالًا وَلَا يَرَى فِي الْخَلْقِ شَرًّا مِّنْهُ. وی عاجزي دې ته وایي چې خپل نفس کې د ځان سره ځان ته د خدای په نزد بلکل مقام ونه ګڼي چې زه خو هېڅ مقام نه لرم، ولا حالا حال هم ونه ماني چې زه داسې رتبه او مقام او کشف او کرامت لرم. او الله یرا فی الخلق شرا منه. او بل عاجزي دې ته وایي چې په تمام کائنات مخلوقات کې د ځان نه شریر او بدکار انسان ورته بل ښکاره نه شي. دا سخته خبره. امام ربانی مجدد الفسانی رحمه الله هغه هم د تواضع نه او د اصلي حسن سلوک نه تعبیر په دې باندې کړی دی. وی صحیح صوفي او سالک دې ته وایم چې 100 کاله د چپې اوږې فرشته قلم پورته نه کړي. 100 کاله د چپې اوږې فرشته قلم پورته نه کړي، خو 100 کاله بعد هم په خپل زړه کې ورته ځان د کافر نه ښکته ښکاره شي. دې دپاره چې هسې نه دا کافر په خاتمه کې ایمان راوړي او زما آخره خاتمه چېرته په کفر نه شي، دا یره ورسره پیدا شي. حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ چې کله د وخت خلیفه شو، نو دی مبارک هم یو څو رختونو ټیکري دی اخیستې دي، په بازار کوڅو کې ګرځي ګرخ خرڅوي. عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ پې راغی: یا امیر المؤمنین ته خو موږ بادشاه کړې، ته به اوس کوڅو کې رخ خرڅوې؟ وی ولې ما باندې د خپل بچو د عیال نفقه فرض نه ده؟ دا خو تاسو باچا کړی یم، څه ګنټې به هلته ډیوټي ادا کوم، نور به زه خپل بچو ته روزي ګټم. عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه، حضرت طلحه او دا مشران صحابه کېناستل. وی صدیق اکبر رضی الله عنه ته یو څه تنخواه مقرره کوي چې دی د دیاړۍ نه وځي او د مسلمانانو کارونه په ده راټول. د هغې په مشوره ده د تنخواه مقرره شو. یو ورځ بیبي ورته وایي چې زمونږ یو حلوا مدینه منوره کې جوړېږي، حیث ورته وایي، کاش تا مو لږ خوړلې وي. وایي ښه نو ما سره خو زیتي څه نشته، د خوراک او د خرچه کې کمزوري راولې، لږه لږه لږ لږ بچت کوئ، هفته دوو کې چې څه مو جمع کړه بیا به حلوا برابره. بچو احتیاط شروع کړه، لږ څه یې بچت کړل. جمعه دوه بعد ورته وایي دا مونږ بچت کړي دي. وایي څه دي؟ هغه وخت سره یو درهم نه و. هراله عبدالرحمن بن عوف صاحب ته وایي دی خزانې وزیر څوک چې وي مالي، هغه ته ووایه صدیق اکبر صاحب د دې نه په کمه ګزاره کېږي، زما تنخواه کې دومره کمبود راوالی، زه پوه شم چې زما کور کې ګزران د دې نه په کمه کېدی شي. دا د هغې مبارکانو تواضع د باري تعالی نه خشیت څومره و، خشیت چې د محمد مصطفی په زبان ورته د جنت زیری ورکول شو، څو ځل ورکولی شو. او حضرت جبریل علیه السلام په شان کې نازل شو، محبوب ته فرمایي چې یا رسول الله باری تعالی را لېږلی ما چې حضرت صدیق اکبر نه زه راضي شوی یم، خو ده نه تپوس وکړه چې دی ما نه خوشحال دی که نه دی. هغه صدیق اکبر رضی الله عنه یو ځل فرمایي وایي که ورځ د قیامت کې اعلان وشي چې دا د حشر میدان کې څومره خلک دي، دا ټول مې بخلي دي خو یو سړی نه بخم. صدیق اکبر وژړل، وایي زه یېرېږم چې هغه سړی به زه یم. دا
د دوی عاجزي وه او دا یې د تواضع هغه انداز و. ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه د وخت بادشاه و. په حال کې ناست دی او ملنګ ورته راغی. اجازت دی بادشاه وی یو سری لټوم. سری چا راته وي چې سری دلته دی، دا سری دی. ملنګانو ته وی وهئ، وزیرانو خادمانو ته دا ملنګ ووهئ، بې عزتي کوي. لاړو، سبا بیا راغی. بادشاه السلام علیکم. سری لټوم، هغه سری دا دی، بیا وشړو. په درېیمه ورځ چې راغی ځان سره یې کېنو، دا خلک یې لرې کړل. وی ولې زما بې عزتي کې ملنګ، دا سری دی که دا باچهي حال دی؟ بادشاه وی دلته ته د آدم علیه السلام د زمانې نه بادشاه وی نه، مخکې مې پلار و، هغه بیا مې نیکه و، قیامته پورې به ته یې وی نه، بیا به مې زوی راشي، بیا به مې نوسی راشي. ای دومره ګاډي چې په کمزي بدلېږي را بدلېږي، همدې ته سری ویلی شي. ته سری کې ناست دی، بادشاهي حال دا نه دی. بادشاه سره غم پیدا شو، خفه شو. وزیرانو ته وی نن ډیوټي نه ادا کوم، کور ته ځم. کور ته چې لاړو، پخوا به بادشاهانو وینځې ساتلې، ګرمي زیاته ده، ټیم پوره دی. دا واقعه مختصره کوم. وینځې به یې ساتلې، نو دا وینځې د ده په کټ کې پرته ده. چوکۍ یې راواخېسته، 3 چوکۍ یې وواله. هغې وژړل، بیا یې وخندل. وی ولې دې وژړل؟ وی خوږه شوم. وی ولې دې وخندل؟ وی خندا مې ستا په حال راله چې ما 1 ګنټه یا 3 منټه ستا پر یې کټ کې ملاسته وکړه، 3 چوکۍ مې وخوړې. چې څوک ستا غوندې شپه ورځ پکې ملاست هغه به څومره چوکۍ خوري. بس بادشاه زامن راغونډ کړل او یو جام ځان واخیستو، یو بالغ روان شو. ستړی شي، ونې لاندې پروت دی. یو شپونکی راغی، په لپه باندې د لختي نه اوبه وڅکلې. وایي چې ما سره خو جام شته دی، هغه سپینو زرو جام یې چاته ورکړ. شپونکی کېناست، سره څنګلې سر لاندې کړه، یو بالغ خو هم را سره دی، بالغ یې چاته ورکړ. یکې تنها روان شو. خپل رعیت کې د انارو یو باغ و، مالک ته ورغی، دلته مزدوري کوم. هغه پېژني نه چې ابراهیم بن ادهم زمانه وکړ دی، خو یې بس ابراهیم بادشاه دی. یو کال یې نوکري وکړه. کال بعد باغ رسېدلې، مېلمانه راله. ورشه ابراهیم انار راوړه. انار چې راوړي تور شو خېږي. بیا لاړه، بیا تور شو خېږي. غوسه شو، ورته وایسکه بیا راوړه. چې وایسکل صحیح راوړه. وی دا ولې مخکې خطا شوې؟ وی دې یو کال کې ستا د دې باغ انار ما نه دي سکلي چې دې خوند څنګه دی. وی ولې؟ وی تا ما ته اجازت نه وکړې. باچهي پرېښوده، خو اوس رښتینې د خدای تعالی عبادت ته. هغه بالک د باغ ورته وایي ښه بیا نو تا ته به 2 چنده تنخوا در کوم، ته ډېر پاک سړی یې. وی زه نور دلته مزدوري نه کوم. وی ولې؟ وی زما په وجه ته په ظلم کې اخته کېږي. مزدوري به یو شان بله زه کوم، ما ته به 2 چنده تنخوا راکړې، هغه ته به کمه ورکړې، ته په ظلم کې اخته کېږي. زما د وجه به زه دنه لاړم. بیت الله شریف طرف ته راغی. په دې لار چې دی را روان دی، نو دی وایي چې ما کله باچهي پرېښوده، بیا ما ته د باچهي ارمان نه دی راغلی. هېڅ مې زړه کې خفګان هم نه دی راغلی. خو وایي 3 ځل مې زړه ډېر خفه شو. یو ځل یو ملک نه بل ملک ته کشتۍ کې اوښتمه. په دې کشتۍ کې یو سړی و، ګپ شپي و، مې راوس په شان ګپ یې لګو. ګپ لګوي نو د یو چا کیسه یې کوله. هغه کیسې والا کیسه یې داسې کوله چې هغه داسې یو ظالم سړی و، دا بل یې د سر نه ونیو. وایي زه یې د سر نه کلک ونیوم او داسې وشلقولم. دې کشتۍ والا را پورې وخندل. وایي د هغې وجه دا وه چې ما کانه فی السفینة احقر مني. په دې ټوله کشتۍ کې زما نه د لباس په لحاظ باندې سپک انسان بل نه و، نو زه ورته ډېر سپک ښکاره شوم. وی دلته یو څه زړه مې ټکان وکړه چې ته خو د وخت بادشاه او نن ستا د لباس د وجې نه یو سړی دومره سپک تا ته ګوري. وی چې اخوا لاړم، مریض شوم، تبې ونیوم. یو جومات ته لاړم، پکې سملاستم. مؤذن راغی، ما ته وی څوک یې دې جومات نه وځه. وی زه چې ما زور کولو نو تبې د لاسه پاڅېدی نه شوم. واخذني برجلي وجرني الى خارج المسجد. وی دې مؤذن د خپې نه ونیوم، پر اخښلو یې بهر وغورځولم. ویو دلته راته خفګان راښه شو.
او درېیم یو ځای کې لاړم بازار کې ستړی وم کېناستمه د ډیران یو خوا وه او یو کس راغی هغه تش بول تشې متیازې کولې وې تشې متیازې زما پر سر باندې راوکړې وی دغه ټیم کې نور وای ما ته بیا د بادشاهي ارمان نه دی راغلی بیا بیت الله شریف ته لاړم لرګي به یې د غره نه راوړل خرڅول به یې عبادت به یې کوو وی چې کله ما طواف اول طواف مې کو لاړم حرم شریف ته چې نږدې شوم خلک لبیک چغې وایي امام لبیک چغې والې طواف کې تلبیه نشته اینه مخکې وی داسې د حرم شریف د سر نه اواز راځي لا لبیک بس ومې ژړل چې د اواز ماته کېږي ځکه ته بادشاه تېر شوي دا ستا حاضري به قبوله نه وي یو ځوان را سره شا مه خفه کېږه دا 11 ځل دی زه حج ته راځم دا لا لبیک اواز ماته کېږي ته مه خفه کېږه ته ابراهیم صاحب ته مه خفه کېږه ما ورته وویل چې د ته لا لبیک اواز راځي خو ځکه نه بل خوا لاړ شه نو بیا دلته څه کوې وی دې ځوان راته وویل چې ښه ته ما ته د دې خالق د در نه بغیر بل در وښایه چې زه ورشم چې دی مې شړي زه چا ته لاړ شم د دغې سړي دغه یوه خبره د خدای تعالی خوښه شوه چې د خدای د در نه بل در نشته ففروا الی الله خدای تعالی طرف ته منډه وایي دې خبره باندې خالق ته دومره رضا شه چې د دې خبرې سره د ځوان د خولې نه شهقه شهقة شدیده یو چغه یې وواله خر مغشیا علی بېهوشه پرېوته وایي چې ما وخوځه او ساه ورکې نه وه ابراهیم صاحب وی په دې سکندونو منټونو کې د تمامې دنیا کې چې څومره اولیاو د 1 لاک نه زیات اولیاء ما وشمارل چې جنازې ته حاضر شوي وو باری تعالی ورته امر کړی و چې یو بهترین سړی حرم کې وفات دی او جنازې ته حاضري وکړي د مختلفو ځایونو اولیاو ته راغلي وو صرف په دې یو ټکي د خالق خوښ شو چې د خالق د دربار نه بغیر بل د بخښنې ځای نشته دی په دې خوښ شو معززو مقصد مې د تواضع متعلق و چې دا عاجزي کوونکو ګرمي زیاته عاجزي کوونکو خواته نږدې کېږئ متکبرینو نه ځان ساتئ او کبر د اله العالمین مقتن سبب د غضب دی او تواضع د اله العالمین ډېره خوښه ده درود شریف ولولئ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد محمد مرسل